السلام علیکم. زه په پنجوایي ولسوالۍ د قندهار په ولایت کې یم. دغه ځمکه تاسو چې ګورئ دا قمر بنسټ په 10 کالو په قراردادو نیولې ده او دې ځمکه کې موږ یو پلان لرو. هغه پلان دا دی لکه څنګه چې تیر ژمي کې زه راغلی وم 14 ولایتونو ته تللی وم او په دې تلاش کوم چې افغانستان کې موږ څه امکانات لرو، څه شی موږ سره په کار اچولی شو څو پورې چې افغانستان اقتصاد جوړ کړي او دا کم غربت چې نن افغانان ورسره مخامخ دي دا له منځه لاړ شي. نو په دې شان کې ما 2 شیان پیدا کړي، یو دا و چې مالداري او بل و زراعت. نو په دې نیت باندې موږ الحمدلله د 50 جریبو نه زیاته ځمکه ده، الله دې خلکو ته اجر ورکړي، ډېر په ارزانه یې موږ ته راکړې ده. دغه ځمکې موږ زراعت کوو تر څو پورې غواګانې هغه واښه ولري، نور کوم لازم شیان چې هغه ولري او په دغه ځای کې به موږ انشاءالله یو غټ ځای د غواګانو ته جوړو. په اول کې به موږ انشاءالله 20 غواګانې دلته لرو، زراعتي غواګانې چې موږ ولولو کوم مشکلات سره مخامخ کیږو، څه چیلنجونه مخته راځي او الحمدلله ټول پروګرامونه په ځای شوي دي، که هغه شودي خرڅول دي، که هغه ډاکټر دی، که هغه مسلکي کسان دي، که هغه کاریګر دي او هم چند پاینده کې هم موږ پلان لرو چې د امتحاني دورې نه موږ ختم شو تیر شو، بیا دلته خپل پروسسینګ ماشین ولرو، آیسو کوم لازم سټنډرډونه په ځان باندې تطبیق کو او دغه کوم مواد دلته تولیدیږي، که هغه شودي دي، که هغه مستي دي، که هغه چیز دی، که هر څه شی دی، که پنیر دی، دا موږ نه فقط د افغانستان مارکیټ خلکو بلکې اروپا ته ویسو، امریکا ته ویسو. دا اوس هم تعصب نه ډک ځای دی چې اوس هم موږ قطعیکي پنیر زموږ پاکستان نه راځي، حالانکه چې موږ میلیون هاو جریب ځمکې لرو په افغانستان کې. د افغانستان اوبه ځي نورو ملکونو ته، هغوی ته ګټه اخلي، لیکن موږ متاسفانه ګټه نه ده اخیستې. نو زما ټوخل همدا خواهش دی په لوی قندهار کې همداسې نور ولایتونو کې چې دا کوم ځمکې دي دنه فایده واخلئ، ویې کرئ، چې نه پوهېږي مختلف معلومات راټول کړئ، ریسرچ وکوئ. ما د انج باره کې ورته ډېر ښه ګټه کوي. نو موږ به انشاء د قمر بنسټ دغه پروژه به نه فقط په قندهار کې وي بلکې موږ په څنګه چې خبره سئ په لغمان کې هم 300 جریبه ځمکه موږ یو ځل ونیوله، اوس هم 300 بیا کاغذ ورکړی دی، نو ټوټل 800 جریبه ځمکه موږ هلته نیولې ده. هلته به هم موږ باغداري، زراعت او مالداري پروګرامونه لرو. نو دا وړوکی راپور د دې کوم فارم د جوړیږي انټیګریټډ فارمینګ به وي. موږ به جدا فیسبوک پیج به لري، خلکو ته به درس ورکوو چې څنګه مالداري وکوئ، څنګه زراعت وکوئ، تر څو پورې عوام په دغه کوم لازم سکلز دا زده کړي او خپله هم ځان ته وسو وکړي. نو انشاءالله داسې ډرون فوټیج هم وګورئ، دا کافي ځمکه ده. په دعا کې مې یاد وساتئ چې دې ځمکه موږ صحیح کامیاب سره سرته ورسیږو او دا کوم هدف چې لاس سره وړو وکولی شو دا پروژه په هر ولایت کې تطبیق کړو. پلان دا دی چې په دې ځای کې به انشاءالله کم سے کم 50 کسان په کار لګېږي او دا هم د یادونې وړ ده چې دغه ځمکې چې هر یو غوا غسل کېږي دا به د یو یتیم په نوم باندې وي او دغه د دې غوا چې کوم شودي دي یا کوم خوسکی دی یا همداسې نور کوم لازم شیان دي هغه به ټول انکم یتیم ته ځي. نو انشاءالله چې یتیم موږ سره کفالت وي 18 کاله بعد به هغه ته موږ د سرمایه جوړو چې کله یتیم د کفالت نه وځي، مکتبونه نه خلاصېږي، ترسیم نه خلاصېږي، نو هغه به سرمایه لري، کولی شي ځان ته پرې واده وکړي او خپل ژوند شروع کړي. نو دغه وخت کې به اصلي د غربت دا کوم سلسله چې ده دلته به ودرېږي. که چېرته موږ دغه سیسټمونه جوړ نه کړو سټراټیجیکلي نو متاسفانه چې افغانستان کې غربت نه ختمېږي. نو زما دا خواهش دی چې خلک باید د باکس نه لرې فکر وکړي او یو نوی فکر سره راشي څنګه افغانستان سره او د افغانستان امت سره کومک وکړي. دا هم یو زموږ یو نوی فکر دی، تطبیق کوو انشاءالله. په دې امید چې الله دې کې موږ کامیاب کړي.